سلامونه ملګرو، زه یم دیدار سبزي او د صحت په حواله په دې نننۍ ویډیو کې به زه خبرې کوم د سرمنې د خشکۍ په حواله یا ډرای سکین چې ورته موږ وایو په عمومي توګه د ټول وجود سرمن او بیا په خصوصي توګه د مخ سرمن چې وچیږي یا خشکۍ د دې وجوهات څه دي، د علامات څه دي، د دې نه موږ بچ کېدی څنګه شو او بیا د دې علاج څه پکار دی. په میډیکل ټرم کې دې ته موږ زیروسیز وایو. زیروسیز معنی زیرو مطلب ډرای یا خشک او اوسیز مطلب ډیزیز یا بیماری. د دې علامات چې نو دا خصوصا د مخ سرمن چې دی نو هغه راښکلې محسوسیږي، مټا کوي، د دې سره سره چې دی نو هغه سکیلی شي، پټونه زږه شي او بیا چې دا خړه پړه غونته کې هم شي. کله چې دا علامات زیات شي یا خشکي سیوا شي نو د هغې نه پس دا د دې کې سوروالی راشي، سره شي، بیا وچاوي، چاودونه پکې راشي او بیا خارښ شروع کی، بیا د ګرولو سره وینه هم شروع کی. دا ټول علامات د دې خشک سرمن یا د ډرای سکین کېدی شي. د دې وجوهات چې دي نو په وجود کې دننه همي او د وجود نه بهر په فضا کې همي په وجود بیماری چې کمی خصوصي به زه خبره وکړم، میټابولیک ډیزیزز چې کم دي یا شوګر به پکې موږ واخلو، د ټول نه زیات د هغې سره سرمن وچیږي. بیا کډني ډیزیز زموږ چې د ګردو څومره مرضونه دي د هغې سره سرمن وچیږي، ځکه چې هغه نیوټرین او د اوبو هغه بیلنس ټول ګډوډ شي. د دې سره هایپوتایرایډزم ورته وایي، د تایراید یو بیماري ده چې په هغې کې د تایراید ګلینډ پروډکشن کم شي یا د غور چې ورته موږ وایو. نو دا د دې بیمارو سره سرمن وچېدی شي یا خشک کېدی شي. نو پکار ده چې دغه طرف ته توجه وشي که داسې څه حالات دي. بیا بیروني عوامل چې کوم دي نو په هغې کې لکه ډېره زیاته یخني، ډېره زیاته ګرمي، په دې دواړو حالتونو کې چې دی نمي کمه شي او کله چې نمي کمه شي نو سرمنې چاودو او د سرمنې د خشک کېدو چې دی هغه امکانات سیوا شي. بله ډېره مهمه خبره کوم موږ چې صابون استعمالو یا باډي واش چې موږ کوم استعمالو په هغه کې ډېر زیات احتیاط پکار دی، ځکه چې دا څیزونه مختلف په دې کې انګریډینټس دي او د هر انسان سرمن چې دا هغه مختلف دی. د چا هغه وچه سرمنې څنګه چې موږ خشک سرمنې، د چا هغه نارملي او د چا هغه آیلي سرمنې. نو په دې درې واړو دغه کې په دا درې واړه څیزونه چې دي د یو بل نه جدا دي، لکه دا درې انسانان، دا درې مختلف سرمنې د دپاره انګریډینټس پکار ده چې هم جدایي. نو په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. په دې حواله به زه خبره وکړم د یو خاص انګریډینټ چې هغې ته SLS وایو، سوډیم لارل سلفیټ یا SLES سوډیم لارج سلفیټ ورته هم ځینو خلک وایي. دا یو انګریډینټ دی او دا په دې صابونونو او په باډي واش کې او د دې کار دی چې دا اصل کې یو سرفیکټنټ دی. سرفیکټنټ دې ته وایي چې دا سرفیس ټینشن په مختلف اجزاو کې کمی یا په انګریډینټس کې دا کمی او دغه شان دی صفایي کوي او د دې نه علاوه د فومینګ کار هم کوي چې موږ ورته زګ جوړول وایو. دا په ډیرو سیزونو کې موږ چې کوم استعمالو، په صابون کې، په شیوینګ کریم کې، په دا موږ چې په نن سبا هینډ سینیټایزر چې کوم دی په دې کې، د دې نه علاوه په نیل پالش کې او ډاینګ کوم یخته موږ دغه کوو، دا ډای کوو، رنګ کوو، په هغې کې د دې سره سره به زنانو دپاره زه مهمه خبره دا وکړم چې لکه څومره د میک اپ سامان نو په هغې ټولو کې هم دا کیدی شي نو که هغو میک اپ استعمالوي او دا سکین ډرای نو پکار ده چې هغو په فاونډیشن کې، په میک اپ کې یا نور چې څومره څیزونه دي په ټولو کې دا پراډکټ چې کله ګوري نو چې SLS فري یا دا دغه پکې نه وي. د دې نه علاوه زه به دا خبره وکړم چې صابونونه کم استعمالیږي نو د په برانډ پسې مه ځئ یا په لوشنو یا په کمنیانو پسې مه ځئ. په هغې کې تاسو دا ګورئ چې دا 4-5 څیزونه په هغې کې نو هغه سوپ یا هغه باډي واش تاسو استعمالوئ. که ستاسو سرمن خشک که خشک هم نه، کله زیاته ګرمي ډېره زیاته یا ډېره زیاته یخني څنګه چې ما خبره وکړه نمي کمی نو عامه سرمن هم خشک کیدی شي یا په هغې دا اثر راتلی شي. نو خصوصا په دې کې آلیو آیل چې پکې په کم صابون کې دا ګورئ یا په باډي لوشن کې د خونانو تیل چې ورته وایي یا الوویرا پکې یا جوجوبا پکې یا ایوکاډو پکې، دا څیزونه داسې چې دا موسچرایزر دی، نیچرل موسچرایزر دی، نو تاسو نه نقصان نه درکوي او سکین چې دی ستاسو سرمن چې ده هغه ښه او تندرسته ساتي. دې نه علاوه که ګلیسرین پکې، بیا د دې سره سره لینولین یو انګریډینټ دی چې هغه لکه سبیشس ګلینډ کم شیپس چې یا ګډې چې کومې د هغې سبیشس ګلینډ نه دا سیبم راوځي او دا ډېر غوړوالی په هغې کې نو که دغه لینولین پکې یا د دې نه علاوه یو بل مالیکول دی هایلورونیک اسید ورته وایي که هغه پکې، نو دا ټول څیزونه چې د دې نه کم از کم یو انګریډینټ پکې نو هم پکار ده چې هغه تاسو استعمالوئ. څنګه چې ما خبره وکړه چې د هر سړي سرمن جدا ده نو پکار ده چې د هغې مطابق هغه خپل
که هغه باډي لوشن دی، که هغه کریم دی او که هغه صابون دی یا ایون دا شیمپو دی، میک اپ سامان دی، دا ټول څیزونه د خپل سکن مطابق یا د سرمن د حالت مطابق استعمالی، نو دا دغه باندې سرمن به هم ښکلی ښکاري او هم به صحتمند دی. د دې نه پس به زه د سرمن په حواله په نورو موضوعاتو راځم او زما سره اوسئ، د خپل صحت نه آګاه اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.